نو قرآن کریم د باطنی امراضو د پاره څه ده؟ شفا ده، او د ظاهري امراضو د پاره هم د ګوره پوهېږي د چا چې په سر دردي که نه او نه ښه کېږي نو دم زده کوي. الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا وله ما سکن فی اللیل والنهار وهو السمیع العلیم. دا چې وکړه ته ووې او د چا په سر باندې درد او دمې کې بس الله تعالی یې ښه کوي. یو ځل پې ووایه بیا دې پوښتنه وکړه درد یې ښه شو کوې نه بیا پې ووایه و کرتو ته نه رسېږي د هغې نه به یې مخکې الله ښه کوي. د چا چې په غوږونو دردي سورة الفاتحه دا چې په یو قاب کې ولیکې د باران په اوبو او یا په شاتو یا د زمزم په اوبو دا محوه کې یو ساس کې غوږ کې واچئ بس الله تعالی شفا ورکوي. چا سترګې خوږېږي نظر یې کمزوری د هر مونځ نه بعد چې دا آیت وکړه ته وایې فبصرک الیوم حدید او بیا په دې ګوتو باندې چفکوئ په دې دواړو ماشې والا ګوتو باندې او داسې په سترګو راکش کوئ الله تعالی به مو د سترګو مریضي چې ده هغه صحیح کړي. که د چا غاښونه خوږېږي همدغه آیت به ووایې الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا وله ما سکن فی اللیل والنهار وهو السمیع العلیم. دې سره بیا دا وایې ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. هغه سړي ته به ووایې چې په غاښ باندې ګوته کېده خو چې زخمي نه وي ښه اوبه نه یې اغوستي نو بس هغه یو ځل چې ووایې وکرته دم به یې کې ورته یې ګوته لرې کړه نو الله تعالی به یې ښه کړي. بیا دویم کرت و کرتو ته نه رسېږي. زه په خپله خلک دموم په موبایل باندې او خدای پاک یې ښه کوي. چا ژبه کې لکنتي فصاحت کمزوری موسی علیہ السلام دعا دی وی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. دا چې وکړته وي هر مونځ نه بعد نو به دا ژبه به چې دی د دې نه به الله تعالی لکنت چې دی هغه ختم کړي. یو سړی وي په بدن مې دردونه دي دا د څلورمې سپارې آیت ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا تر اخره پورې دا چې په یو قاب ولیکي د باران په اوبو باندې محوه کي او دې باندې دا بدن غوړ کي یا زیتونو تیل بس الله تعالی دردونه چې دی دا ښه کوي. که د یو سړي زړه خرابوي والي بندېږي هر مونځ نه بعد 11 کرته یا قویو یا قویو یا قویو وایا الله تعالی به زړه خلاص کړي. یو سړی وي زما ګردو کې تیږې دي دا به دا آیت وایي ښه وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ تر بنی نه پورې به وکړته وایي پوهېږي. او دا په مالګه باندې دمی مالګه به د ډوډۍ نه مخکې وروستو لږ لږ سکي 2 ورځو کې به الله تعالی دا مشکل ختم کړي پوهېږي. نو دا کمال په قرآن کریم کې دی ښه. یو سړی را روان دی هغه وي دشمن نه ډارېږم الف لام میم به دا صورت آیت الکرسی با یو کرتو وای ولا یعود حفظهما به 21 کرته وای مزه کوا د دشمن او غل د لاس خلاصي ډیر خطر و یو ځای کې دا به وای کاف ها یا عین صاد ح میم عین سین قاف فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. دشمن طرف ته د چفکوا بیا هیڅ نشته ښه چل مرته ښودلو داسې بکې کاف ها یا عین صاد ح میم عین سین قاف فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. اسی به ورخوشي کې
ایټم بم دی ښه مزې دې کوي نور ډېر یو سړي نه په تکلیف کې سورت فیل وایه الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل ترمیهم ته چې ورسېدي دې نه به پیکا جوړه کړي اور مخامخ به کې ترمیهم 3.5 زره کرته ډزې به پې وکړي فجعلهم کعصف ماکول بس په بخلاص راکش کا الله به یې د هغه د ضرر نه ټول عمره پورې محفوظ ساتي مزې کوه بیا پوهېږي که نه پوهېږي ښځه وایي میړه را سره جنګ کوي بد اخلاقي کوي میړه وایي ښځه را سره جاخې کوي پوهېږي پلار وایي بچي را سره جاخې کوي بچي وایي پلار را سره جاخیر کوي مقتدیان وایي امام مو صحیح نه دی امام وایي مقتدیان مو صحیح نه دي څو مسلې شوې شپږ څو مسلې شوې شپږو مسلو یو علاج دی د هر مز نه بعد به دا آیت وکرته وی والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما دا چې امام د مز نه بعد وکرته وی مقتدیان به تابع شي که مقتدیان وی الله به ورته ښه امام ورکي که پلار وی بچی به ورته تابع شي که بچی وی پلار به ورته تابع شي که ښځی وی میړه به تابع شي که میړه وی ښځه به څه شي تابع شي ډېر اسانه کار دی خبره اوس پوهېږي که نه راځه کم امام سره مقتدیانو جاخې کولې دم درته ښیم واسألک عنهم الیک ذلیلا واطوف عنهم الیک ذلیلا کله مو چې سلام واړو که نه مقتدیانو ته مخ راواړو درود شریف به ووایې بیا به یې واسألک عنهم الیک ذلیلا واطوف عنهم الیک ذلیلا 3 کرته به ووایې اقا سر نه به شروع کړي پوهېږي اخونه چل زده که پوهېږي که نه دی زه خو تاسو ته یوازې ترجمه نه کومه عقل هم درته ښیمه دمونه هم درته ښیمه مناظرین هم درنه جوړوم پوهېږي یو دا سیاست سره کار نه لرم سیاست باندې پوهېږم ګوره خو دا ده چې کار سره نه مې دی خوښ مزه پکې ډېره نشته نو دا زده که ښه پوهېږي که نه پوهېږي اخوند به مني موږ ته به استادانو وی الاخن هو الذي لا يخرج من المسجد الا بضرب الکوتک و ټوپک و باخذ چمغړک و يمشي في الكسك ويقول للنساء یا خورک یا مورک یا ترورک کدا کنڈال د شملو ډک ويكون تحت سريره 60 كندالات في إحديها فتي وفي ثانيها غوري وفي ثالثها شملي او كما قال متفق عليه ناخونانو لپاره دم ضروری دی ځکه علمی پروګرام کمزور ای کنه راځه نو قرآن کریم شفا ده ها هر شی پکې دی یو سړی وي زما نر اولاد نه کېږي بچی مینه پیدا کېږي د هر منځ نه بعد وکرته زکریا علیه السلام دعا وی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین ښځه دې هم وی او سړی دې هم وی الله تعالی به بچي ورکړي او نر به ورکړي ښه دا خبرې دي نور هم چې تاسو کتابونه وګورئ که نه سم ډېر دي پکې کلي ته ځئ که نه مولوي صاحب وګاړی نه نو 3 کرته صورت قریش ووایئ لإیلاف قریش لإیلافهم رحلة الشتاء والصیف 3 کرته چې وایي موټر به ورته پیدا شي او خاص به د هلمند دي هملته به تې کوز شئ خو داسې نه جومات کې ووایي چې دلته خو نه راځي اډې ته به ورځي او که اډه کې موټر نه و که نه سړک باندې موټر نه و نو بیا به دا صورت وی ښه